په ژوند کې هغه وخت د کار شي سړی د بنیادمو چې په کار شي سړی په دې وخت کې چې ټوله نړۍ د کرونا وایرس له وجې د ګڼ شمېر ستونزو سره مخ ده نو موږ له پکار دي چې د بېوسه خلکو سره په خلاص مټ امداد وکړو. دا خبرې د جنرال پټرولیم مشرانو او ستر لیکوال شاعر او محقق پروفیسر ډاکټر اباسین یوسفزی صاحب په تیمرګر او ګل آباد کوزدر کې د جنرال پټرولیم لخوا بېوسه شاعرانو ته د پورټ پیکج ورکولو په وخت وکړې. په دې موقع د هغو ویناوه نن موږ په کوزدر کې موجود یو. په کوزدر کې په ګل آباد کې موږ د ادینزو شاعرانو ادیبانو ته راشن پیکج ورکو 22 کسانو ته بیا د هغې نه پس 2 کسانو ته په تیمرګره کې ماسپښین ورکول دي او د هغې نه پس جي په بټخیله کې چې کوم شاعران ادیبان د ملکنډ سره تعلق ساتي او بېوسه بېکسه دي نو هغوی دپاره هم جنرال پټرولیم راشن پیکیجز رالیږلي دي. ډېره زیاته مننه کوم ستاسو نه چې تاسو موږ سره په دې نیک کار کې مرسته وکړه. دا د جی پی طرف نه یو ورکوټې غونته هڅه ده د دیر او د دې خوشا څومره چې خلک دي کوم چې بیروزګار دي په دې ورځو کې هغوی دپاره د جی پی د طرف نه د راشن بندوبست دی نو انشاءالله لګیا یو چې تر څومره پورې زموږ نه کېدای شي انشاءالله کوو به دې سره. یاد دې وي چې کوزدر کې د جنرال پټرولیم لخوا 6 نوي بېوسه او غریبو شاعرانو ته فوډ پیکیجز ورکړی شو. پروفیسر ډاکټر اباسین یوسفزی صاحب زیاته کړه چې ټول شتمنو خلکو ته پکار دي چې د جنرال پټرولیم د مشرانو په شان د خوارو او بېوسو خلکو سره مرسته او مدد وکړي. ابو عیسی اظهار الله، الخیام نیوز، ګل آباد، کوزدر.